چې په لاره ځم کوڅه بدلوم دې پېښور کې په یو کور کې اوسم سهار زنځیر ماښام جنده بدلوم که تر اسراره پورې ورسېدې. کتونکو بالکل په کالام کې روان یو او ځنګل کې روان یو. په کالام کې په ځنګل کې روان یو. تاسو کتی شئ چې دلته د واورو لوی ډېرې ولاړ دي، خلک راغلي دي، سیلانیان د دې واورو د دې موسم نه، د دې ځای د دې ښکلا نه، د دې یخنۍ نه خوند او مزه اخلي. زموږ سره نیشنل هاکي ټیم پلیران ملګري فواد خان او ملیشیا هم موجود دی. د دې تاثرات تاسو سره شریکو. ملیشیا څه وایي د دې واورو په حواله او د کالام د ښکلا په حواله؟ یاره قسم دی ډېر خوند یې وکړو، دا سنو ته راغلي او ډېر برف مونږ ویشتل په وکړ، مطلب ډېره مزه یې وکړه. هر څوک چې راځئ دې موسم لا راځئ، دې انجوی لا راځئ. اوس تقریبا هر څه روډ موډ هر څه ټیک شل، مطلب مخکې چې 4 घंटे 6 घंटे به لګېدلیس 2.5 घंटे لګي. پهله ځل دی کالام ته پهله ځل راغلی یو، خو دغسې ځای ما چېرته نه دی کتلی. فرست ټایم مې دی، خو ډېر زیات خوند کوي، ډېر زیات خوند مې واخیستو. او مخکې روان یو، ګورو چې مخکې څه دي نوره د بنګ عزیز خان سره او د جنرالي سره مخکې روان یو، ګورو چې مخکې څه دي. تاسو ته به ښایو انشاءالله. نو خوږو ګرانو کتونکو، تاسو زموږ سره اوسئ. موږ به تاسو ته نن د کالام هغه ښکلې ښکلې ورشوګانې، واورې، غرونه، سیندونه، ابشارونه ښایو. موږ سره اوسئ. خبر پکار دی نور زما په خبر کې مې دمدا او دمدا مازیګر دی پلاس کې مې دما مات زړګي شیشه دا مازیګر دی نره نره وریستا تماشا دا مازیګر دی پلاس کې مې دما شیشه دا مازیګر دی پلاس کې مې دما مات زړګي شیشه دا